له قطر چارواکي سره د ملا هیبت الله خبرې څنګه ولې جنجالي شوي؟ ویډیو وګورئ او د ویډیو اخر کې مو خپل نظر هم را سره شریک کړئ. د الثانیه و اخندزاده کتنه: حیدربار طالبان تل د خپلو غوښتنو مطرح کولو ته لیوال دي. د قطر د صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الثاني او د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د قطر صدر اعظم سره د طالبانو د مشر د کتنې په اړه د خبرګونونو په لړ کې د بشري حقوقو د څار سازمان HRW یوې چارواکي ویلي فکر نه کوي چې دا کتنه په افغانستان کې د موجودو ستونزو د هوارولو په برخه کې د طالبانو د نوي لیوالتیا له مخې شوې وي. بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مشري حیدربار د چهارشنبې د ورځې ناوخته 11 مې چې د جوزا 10 سره سمون لري په خپل ټویټر باندې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده سره د قطر د صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الثاني د کتنې په اړه د رویټرز خبري اژانس راپورته په خبرګون کې ویلي چې په دې کتنه کې یوازې نوې خبره د طالبانو د مشر لیدل دي. میرمن بار د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي فکر نه کوم چې دا یو نوې لیوالتیا ده، یوازې نوې خبره د اخندزاده لیدل دي. طالبان د 2021 د اگست وروسته تل دې ته لیواله و چې د بوختیاو مرستو رسمیت پیژندلو مبارکیو په برخه کې پر خپلو غوښتنو باندې فشار واچوي. د دغو خبرو سره موازي د ښځو او نجونو ځپل په دوامدار ډول دوام لري او لا پراخه شوي دي. د چهارشنبې په ورځ 11 مې جوزا په 10 د رویټرز خبري اژانس یوې باخبره سرچینې د معلوماتو پر اساس ریپورت ورکړی چې د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الثاني د مې په میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال په کندهار کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلي دي او له هغه سره د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د کړکېچ د هواري او انزوا څخه د افغانستان په ایستلو خبرې کړې دي. په ریپورت کې راغلي دي چې د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الثاني د طالبانو د مشر ملا هیبت الله سره د مې میاشتې په 12 د غوایي په 21 لیدنې کتنه کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز د ختمولو په اړتیا ټینګار کړی دی. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې لیدنې کتنې او د ټولو هغو موضوعګانو په اړه چې پکې بحث شوی دی د متحده ایالاتو حکومت ته ریپورټ ورکول شوی دی. په ورته وخت کې CNN خبري شبکې هم د دوو سرچینو د معلوماتو له مخې ویلي دي چې د طالبانو مشر د قطر د صدر اعظم سره د مې میاشتې په 12 د غوایي په 21 په پټه کتلي و.